د ډیوا افغان چینل څخه د دې مهال تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. دوه ډیر مهم او تازه خبرونه. ملي امنیت د داعش هغه غړی نیولی چې د امریکا پر شاش دافر یې د برید پلان درلود. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو 02 قطعه وایي د داعش ډلې یو مهم غړی چې په کابل کې د امریکا پر شاش دافر او یو شمېر افغان جګپور چارواکو د هدفي بریدونو پلان درلود نیولی دی. 02 قطعې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې شپني عملیات کړي چې په پایله کې د داعش ډلې د هدفي وژنو غړی او زمینه ساز عبدالواحد له درېو نورو شکمنو کسان سره یو ځای نیولی دی. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې له نیول شوي کسان یو بریټا تومانچه، یو کلاشینکوف او یو چرایز ټوپک هم د ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي چې له منځه وړل شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار اومې ناحیې اړوند بګرامیو سیمه کې افغان ځواکونو پر یو کور د چاپې پر مهال 3 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د جلال آباد ښار اومې ناحیې بګرامیو سیمه کې نن ماښام امنیتي ځواکونو په هغه کور عملیات وکړل چې پکې 3 تنه داعشیان د وسلو او مهماتو سره ځای پر ځای وو چې په پایله کې 3 واړه ووژل شول او زیات شمېر مهمات او وسلې د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د خوږیاڼي په خبره په دغه نښته کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په سیمه کې ځایي سرچینې بیا وایي چې عملیات د پولیسو د ځانګړې قطعې له لوري ترسره کېدل چې په یو کور کې د وسلوالو کسانو له مقاومت سره مخ شول. د دوی په خبره دغه کور د ګڼو نورو استوګنځیو کورونو په منځ کې چې ممکن ملکي کسانو ته هم پکې زیان اوښتی وي. داعش وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو که د ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلی وي نو ویډیو لایک او ډیوا افغان چینل سبسکرایب کړئ.